Bismillahirrahmanirrahim. So let's start with some illustrator. कंप्यूटर वर्क को बगैर ले वर्क करना की हाँ तो ये चाहे बया मतरो का सही दे तो आया मरो बिके خارسا का से फाइल दा ज यो नोय फाइल خلام नोय फाइल तरशा ए por वरा का क्रिएट निकले को काम पते की बु नन जतो तचे वयम خارسam टेक्स्टल्स रो خلام दे स हाकिजा लगा लिखाना काम arsan che dutawada dalam dam select kala nan che yo alignment so say the alignment tools and distributed tools and path only come path finder बताओ से ना और बल्ब छे तो हम अरेंजमेंट एकदम मुहिम दे पास जाए की and arrangement control A select का नाम नहीं का जेडोस हाँ दे पर बरुशाम لمړنی چې یو الاینمنت د سیدا الاینمنت چې په خاطر استعمالېږي په کې په الستر کې الاینمنت د ورډ کې لیدلې سیدا کله چې لیکنه یو طرف ته بل طرف ته هغه پر اب ز وینډوز تر شام او دلته چې اټ کم الاینمنت ټولز دی وین دلته الاین دا د سره د الاینمنت ټولز دا اوس چې په خاطر استعمالېږي دا ویني الاین ابجیکټ دلته ډیسټریبیوټډ ټولز دی لوندم دغه مربوطه دي دا چې ویني کسه داغه الاین دا هاریزونټل الاینمنت د سیدا کله چې موږ څو شیپس رخصي اکس وی شیپس وی دا ډول هاریزونټل سیدا سیدا ډول سره ویني دا هاریزونټل دا شیپونه هاریزونټل یا اوکوکی سیدا دا الاینمنت کې بیا وی دی پر چې خو داغه بو خلیا او کچته داغه خو بیا دای ورټیکلی پر چې کله موږ مودي چې خصي دی ډول سره نور شمداس وسی ته خان سره کوم ته دی الاینمنت کو نو زه دې پر ارسام دا غم ز ډیلیټ کام د شیپ می پری هولو دا می دلته وړلو زه بل شیپ امر خلم دا مې رخصتلو په دې څخه کې مډراپ کړلو می چولو او تر وللم او بل مدار رخصتلو فالګان دې څخه او زه وللم زه به یو دام رخلم سیدو دې څخه کې مناسب چولو ارسم چیرته دغه کالر بو اول چینج د کالر داسې رنگ ورکو دغه کالر بو دا ډول کو او دغه کالر بو زړه چی کم نرشم دا ډول کالر ورکم ها کسا اوس دا الاینمنت کوي الاینمنت درې ډول سي یو د اټ بورډ مطابق دای سي دو د اټ بورډ مطابق الاینمنت کې یو د سلیکشن یا د یو ابجیکټ کې دی ابجیکټ مطابق دا ابجیکټ خلم دا ابجیکټ ویني دا یو د مطابق سره الاینمنت کوم ځای د ټاپ ته درسي د لیفت ته درسي د مطابق درسي یو الاینمنت د اټ بورډ مطابق د کسې د اټ بورډ د لیفت ته درسي ټاپ ته درسي دغه طرف ته د طرف ته درسي سه دې ته اټ بورډ یې لیکيږي بل چې دا یو سلیکشن دا کله چې سلیکشن خلمه دا سم سلیکټ کړه ویني د صحه کې اوس دا شیپ چې دی د سلیکشن مطابق به سره کوم ته الاینمنت کیږي دلته کسه په دې سره کې لمړنی چې کله الاین ټو اټ بورډ کده نه می کلیک وکړلو اوس دا شیپ سدیا زه چې د الاینمنت ور کوم دا به د اټ بورډ مطابق الاینمنت خالصې دا اوس کا زه چې ته وړم زه لیفت ته وړم ویني د اټ بورډ مطابق سیا زه ته چې ته وسا رائټ ته وسا د رائټ ته دا اټ بورډ می انتخاب کړه کله چې ته انتخاب کړل الاینمنت ټو سلیکشن او کوم سلیکشن د هغه مطابق پوسه خو زه موږ نه گاډ ورشل زه اوس بیرته ترلم دا مو چې کړل سلیکټ مو کړل او چې مو هوستل الاین ټو سلیکشن اې دې مطابق به سره کوم تکيږي دا الاینمنت کېږي ارسم چې کمه اوس دلته یو خبره داسې ده چې کله ته الاینمنت کې کدا سي اوسې دا کوم ډول دي د شیپس کوم ډول پرته دي ها
دغه عمودي دي سید نه عمودي دي هاريزونټل دي دې پر بیا ته ورټیکل خو سید ورټیکل کدا چیرته او کیو بیا پر ای پر چې خسته لګيږي هاريزونټل خسته لګيږي اوس د سره او کی دي هاريزونټل دي او زبې دی غنا وکړو خلم زه اوس دا چې کوم ورټیکل الاینمنت ټاپ نه استفاده کوم دا غوړم دا شیپونه سره کوم چې ټاپ ته شي چې مطابق د سلیکشن مطابق اور ش ټاپ نه کلیک وکا لړل کنه ویني د دې په سار څخه هاتي ویني د ځکه لکه په سلام شتا ویني د ډول سره الاینمنت ټو سنټر ته شي ویني د سنټر ته شو پاتې ته لګيږي دلته کسا زلک زوم کا اوس کسا دا په سنټر کې دی ټیکس سنټر کې دی کنه کسه کزه الاینمنت ټاپ ته وخلم ویني ټاپ ته شوال د سها کې غستا کنه دلته پوس سار ته لګیدل لیټل شیپس ویني د شیپس لګاډ ور دی دا سایز لوړ دی د کام دی نو دا اوس دغه سلیکشن مطابق ټاپ ته دی وزې کا سنټر ته کا ویني د سنټر کې شول ویني د سره نه دلته دلته سنټر کې دی دې ته الاینمنت لګیږي الاینمنت ټو باټم ته دی ویني دا اوس باټم ته الاینمنت شول سي دې ته الاینمنت لګیږي اوس کوم چې خوستي بیا د سلیکشن مطابق بیا اوس کزر شام دا مو سره کوم ته خوستي بیا دا مو دا رقم ته خوستي زبر شم کنټرول زد دا مو دا رقم ته وړم د صحه ته وړم داس اوس ز سلیکټ کوم سیدا اوس دا کوم ډول دی دا ان الاینمنت دی مطلب الاینمنت نه دی سیخ یو دلته پرته دی الاینمنت کې اوس دا کوم ډول دی د هاريزونټل نه دی دا صحیح دا ورټیکل دی ورټیکل عمودي ته لکېږي هاريزونټل او پکې ته داسې لکېږي نو دلته سر چپاب کې سیدو کچرته تو سر چې وو غا شفونه او غو ورټیکل اوسه دا ورټیکلی پرا نو ته دا ورټیکل نم سره هته هاريزونټل ته سي اوس الاینمنت چارج وکړه سمونو چارج جوړ نشي الاینمنت چې ده الاینمنت لیفت تکا لیفت نه مطلب د کوم چې دا لیفت ته دی طرف ته لیفت دی وسوس کس دا غي مسره دی ورټیکل ویني دا الاینمنت ته لیفت ته شو الاینمنت لیفت ته شو کنه کزوی ته وانج چی وهلا الاینمنت سنټر ته وهلا دنه په شولې الاینمنت سنټر لیفت ته غوړې وس لیفت ته وړل په دې ډول کړل شي د الاینمنت استعمال کې دا الاینمنت چې مطابق وو د سلیکشن مطابق لال زو سر سمې د شیپ دا شیپ دا اوس غوړم چې د اډبورډ مطابق الاینمنت کوم صحیح دا هغه پر بچي کې زو اوس د اډبورډ انتخاب وکنه نو زو اوس دغه ته چې کوم ز تنچ لیفت ته کنه ټاپ ته ورشم نو ټاپ ته لړل سي دا لیفت ته لړشه لیفت انتخاب کا باټم ته ورډې سي سنټر ته ورولو خدا ورټیکل سنټر ته شکد وړې سنټر ته وړې داسې یو کسي دا یا مثال په توار زر شم دا باټم ته وړم چې انتخاب کې لیفت باټم رائټ سنټر سي باټم انتخاب کا سم سره باټم ته ورولو د صحه کې کسه کزت ته مثال در کام نه پښ ولې اوس یو شپ دی بل راخستلو دا د اډبورډ مطابق یو شپ چې اډبورډ مطابق ته الاینمنت سنټر ته وړي چې د راخستل سٹار د راخستلو د صحه کې دی وچولو اوس د سٹار غوړې چې دا د چې مطابق الاینمنت خوریا ها د ابجیکټ مطابق صحیح دی د ابجیکټ مطابق د الاینمنت زه ته سنټر ته د سټاف ته د صيغه یو سلیکشن مطابق یو د اډبورډ مطابق یو د ابجیکټ مطابق د ابجیکټ مطابق یو ابجیکټ کې الاینمنت څخه سلیکټ دي کې کوم ابجیکټ مطابق
دا object چې دی دې مطابق دا به select کړي select شولو زه اوس قسم دا object چې دی دغه اوس چیرته یوسم زه وایم چې چیرته یوسم سنټر ته یوسم سنټر ته یې وړلو که نه زه وایم چې لیفټ ته یوسم لیفټ ته یې وړلو دې ته رایټ ته یوسم یا مثال باټم ته یې وړم باټم ده او سنټر ته یې وړې دا ډول یې وینې باټم داسې په کوم ډول چې انتخابوي دې نه کړلی شي وینې باټم ته ټاپ ته وړلو اوس که چا دې ته ووایي چې دا سټار دی په دې ساحه کې ته وچولو دا سټار دی ته اوس مو دې شیفټ سنټر ته یې ویسه دا ځکه اوس ته معلومات څخولی شئ دا سره کانته سنټر کې دی دې پر بیا سه الاینمنټ او دواړه به سلیکټ کړي صحیح ده اوس سلیکټ دې کړلو دې پر به راشئ زه به دا لږ وړي کې کوم چې لږ خبرې ښیم دې پر به راشئ دواړه به سلیکټ کړي صحیح ده اوس کوم آبجیکټ مطابق دا د دې مطابق الاینمنټ خوري که دا یو زه وایم چې دا آبجیکټ چې دی دې مطابق د الاینمنټ خوري دا به سلیکټ کړي سلیکټ شو وینې کرښې اوس ته سلیکټ شولو زه وایم چې اوس دا آبجیکټ چې دی دغه مطابق د الاینمنټ خوري زه وایم چې چی کا سنټر ته ویسه سنټر ته لړلو که نه وینې دا اوس پیک سنټر نشولو دلته هم سنټر ته وخلی او دلته هم چې وخلی سنټر وخلی دوه طرفه هم سره سنټر ته شولو دا اوس سره پیکس ان سنټر دی صحیح ده د الاینمنټ و بل چې دا ډیسټریبیوټډ آبجیکټ نه مطلب چې دا که زه دلته راشم څو شیپس روغلم دې ته ډیسټریبیوټډ ویل کېږي دلته او الټ مې ونیولو دا کې موږ سره ورټیکل او هغه هارزنټل دا و موږ سره هارزنټل ډول دي که زه دلته ورشم د کلر چینج کړم دلته راغلم د کلر مو دا ډول کړلم اوس دې ترمنځ کسې فاصله ډېره ښه ده ځینې کې زیاته ده ځینې کې سره کم ده کم ده نو دې پر به زه یو بل شیپ هم وخلم داسې objects تکسونه کسې زه چې کله الاینمنټ کم کسې الاینمنټ نه یوازې چې خلک د object نه بیته کوي عکس هم راخواستلی شي او کوم بل شیپس وي هغې نه اوس دې ترمنځ کسې ډسټریبیوشن چې ده دا څومره ښه ده نه منظم دی دې ترمنځ څومره دا غوړې دغه کې لومړنی مثل چې ده دا چې د ورټیکل ده صحیح ده دا هم سره ورټیکل نه دی که نه د هارزنټل دی هارزنټل د برشي مثال ته زه هارزنټل ډول لیفټ ته څخم نو کلیک وکړه لومړنی ورټیکل ډسټریبیوشن سنټر ته دی چې صحیح ده اوس که سنټر در شول دې ترمنځ هارزنټل هغه چې دی هغه صحیح شولو نه دې پره به موږ د هارزنټل سمو صحیح ده نو کلیک وکړه وینئ ترمنځ فاصله یو رقم ته شوله سنټر کې درسي وینئ دې ډول کړلی شي دلته شم بیا سهار نه ته وکړم که دا مې سلیکټ کړلو دې ترمنځ د فاصله څومره تفاوت لري زه غواړم چې دې فاصله ترمنځ د ډسټریبیوشن چې کومه توضیح شوې ده دا سیم ټو سیم یو شي دا اوس کوم ډول شیپس دي ورټیکل دي که هارزنټل ورټیکل نه دی هارزنټل دی دا عمودي دی صحیح ده افقي په ورټیکل ورته لیکېږي هغې پر چې وخلو دا هارزنټل به وخلې زه ورته چې دا چې کا سنټر ته هم شي او ډسټریبیوټ ته هم شي کلیک وکړه وینې سنټر ته هم شول که لیفټ ته یې غواړې لیفټ ته به سي هغې شیپ مطابق صحیح ده دا هغې چې پره دی دا د ورټیکل پره ورټیکل سره کنده رقم ته دا ورټیکل دی دا عمودي دی دې ته عمودي د څومره فرق دی منځ کې که نه زه وایم چې سنټر ته هم کرته ګاډ واډ دی که نه په سلای که تو ته نرم واضح کم داسې ګاډ واډ مې وکړل ته سنټر ته هم کا ارته ډسټریبیوټ هم کار شکلې کا که سټاپ ته کا زه ته چې ته وسه سنټر ته هم وسه ډسټریبیوټ کا فاصله برابر کا متوسط اوکې کا بس شلو ولیکم خارزنټل دني کول چې شو سب کې ته بګاړ شو خامو شفونه الاینمنټ دا هغه مطابق صحیح فاصله همانس کې صحیح کړل لکه څه کوم کړي ما د ځکه قسم دې ترمنځ څومره فرق دی فاصله کې د سره کنده کا برابر کانسنټ مینه فاصله یې سره خپل ځای ته راغله دته ډسټریبیوشن ټولز یې لیکيږي
خبل چې دا پات پاینډر دا پات پاینډر چې په خاطر استعمال کې زبې پر شام شیپس روغلام دلته مې یو شیپ ډرا کړلو او دته مو سره کوم ته کالر کو دا ډول کالر روغلام دنه مې کپی خو سره آرټس را دا سم روړلو دې کالر مو سره کوم ته کړلو زیډ کړلو دا ډول سره اوس پات پاینډر کا سې چې په خاطر د شی شکلونه پاته لګيږي سلیکټ مې کړل اوس لمړنۍ چې دی کلیک ټو کسه کمپاوند شیپ ان ار ټو شیپ ایریا چې کلیک وکړم کسه پاته لګيږي وینئ د کومه ایریا کې چې د سره شی په دغه شنی سره کمپاوند سره مرکب کشفونه سره مرکب کړ کنه وینئ د یو شیپ جوړ شولو ها نوم دې په ولې کالو دلې پښ ولې ارسه دې ته اوس کالر تبدیل کا دا ډول کالر ورته وینئ د ډول سره بیرته خپل حالت ته وړم وینئ د کومه څخه چې کسه د سره یوز شوی دا کومه څخه دا متایمان زوی سره یوز کړي په خاطر استعمالي بل چې دلته لیکل دي د څخه کې لون لیکل دي په دې ځکه چې subtract from shape area کسه د لیکل compound same in subtract from shape area one sol की अच्छी लिखना तशरीही के हाइपरलिंक शेयर हाइपरलिंक و हाइपरलिंक کسا چې کلیک وکم دا صحابه سره کانت شي دینه نیمه شي په دې کې کومه غول کلیک وکم ویني چې کومه سحر غول غاتري ماینس ولا زه دې په خاطر کس کرو لالم د دې دار کم تم کول شي د شپ دلته وروړي روغلا لکنه دې ځکه د صحه کې ارشا کلیک وکم माइनस ब्रांड इदेना दा पोस्ट बार माइनस के सीधा क्लिक का उसका सा अदवड़ा सिलेक्ट का सिलेक्ट में करा का ना सिलेक्ट कर दलता का सेवा दरेगा ची वाले कल माइनस ब्रांड क्लिक को कैसे दा ब्रांड मांस बरखा का से दा पोस्ट बरखा सारा का से पदेड नेम शी क्लिक का माइनस ब्रांड नहीं बिने पदेड वासरा कलर से दा ची ओके बस लोई के او داسې کې او د تر شي یو خپل سٹار ورلې د سره زرشن دا ډول کم سره کم دی پاکستان غا منو سپین نه دا ډول کله چې اوکې دا استعمال کې بل چې مثلا درشم بیرته شي پروګرام سیدا دنه پوښ ولې کدا د کلیک کړو دا برانډ دنه ماینس کې پوز برخه دوړه مې بیا سلیکټ کړل اروغلا لنچتا کسه انټرسیکټ د مازینه برخه چې کومه د داخلي سره پرېږدي نو داغه برخه ویني داغه برخه داسې انټرسیکټ کسره یوزي کا کلیک وکم د ډول سره ویني چې کومه برخه دلته ما هغه کار شول چې دوی تر منځ کومه اگر نقطه وا غایب پوت شول سیدا ها دا چې دا ایکسکلود نه مطلب چې دا کرشمه اوس کسه دا برخه به سره کانت شي ایکسکلود کې دا کومه ماس برخه دغه معکوسه مال یادو ا د نور برخه به سره کانت شي پوزیشن کلیک وکوي نه کومه ماس برخه چې هغه لړله بالا برخه مصرف شغورek ما که سالا بل چې کو دل درشای لوند چې دا نه پوښلې دغه کسه ډیوایډ د ډیوایډ نه مطلب شي د کزل درشن دا ډیلیټ کام او زر شم یو شی پروخلام دلته مې رخصل داسې دلته تک سیوا برخه ډیوایډ کوي تقسیموي ارشه کسه زر ولله دلته ودرېدل په دې څخه کې داسې مو داسې کړل لفظ اف کم بډره او بډر مو چاف کړلو د ورشم د پرېدا په دې ځنه سیدا ارشه کسه ډیوایډ نه کلیک وکا سلیکټ کا دا والا ابجیکټ سلیکټ کا کوم ډیوایډ کوي دا برخه ډیوایډ شي کلیک وکا ویني دا اوس موږ سره ډیوایډ کړل ته پته لګي خدا اوس ګروپ ته کزا نه وړم نه ګروپ دا رائټ کلیک وکوا کې او ان ګروپ کې هغه کې ډېرې پټ شاف کې ګروپ ویني دا سره ګروپ شو
دې ډول سره موږ ډیویژن کې او یو شی په ماز نیمه هغه د پر مختلفو ځایو کې استعمالېږي که مخته راغله بیا ښه پاته تلګي ښه دومره زده کړه. بل چې دی که څه ټریم ده ټریم نه مطلب چې دی که زه هغې ته بېرته رشم خپل شیپ ته هغې ته سیم ټو سیم ورته کمانډس دي راغلله دا مې سلیکټ کړلو او ټریم نه مې کلیک وکړلو ټریم اوس که څه دغې کوم غږ چې ده وینې په دې ډول سره کړلی شي بېرته هغې ته بېرته استعمال کړي که زه رشم ښه بېرته راوړم که څه دا مې دلته راوړلو دا مې دلته راوړلو دا په سر ته راوړم چې ښه معلومات شي برین ټو پران دې ځای کې مې واچولو هغې سره سیم ټو سیم فرق نشته صحیح دی که څه کلیک مې وکړو ټریم مې کړلو اوس که څه انګروپ کا وینې په دې ډول سره نیم کړی دی صحیح ده هر شا بل چې دی کې مرج د مرج نه مطلب دغه دی چې په د کوم ځای کې چې موږ کړی دی هلته راکړه مومیلو سره مرج کوي دا اوس مرج نه دی که نه زه رشمې د دوړو اوس مرج دی که غواړې چې دوړه سره مرج شي کلیک سلیکټ کا او مرج نه کلیک وکړه دا اوس دوړه مرج شول وینې کلیک وکړم که ان مرج کړم وینې دا یې مرج کړل سره دغه برخه یې مرج کړله دا یې مرج کړله په دې کې یې مرج کړله او کومه برخه چې وه هغه یې په دې کې ګاډه کړله هغه یې پران ماینس کړله بېرته رسم کنټرول زیډ دغه کمانډس وینې د لاندې دغه یو دا د ډېر ورته دي د پوسټ کمانډ سره کراپ دا کراپ نه مطلب چې دی که څه هغې ته سیم ټو سیم کور کړي انګروف کم خپل خط ته رشي ښه خپل خط ته راغلل رشه کلیک وکړه سلیکټ او چې نه کلیک وکړه کراف نه وینې هلته یې سره چې کومه هغه وه هلته په دې ساحه کې دغه دی ول د انټرسیکټ منځنۍ برخه یې پرېږدي خو دې کې پارک چې کېدی پارک ته یې فکر وکړه سلیکټ مې کړلو او دلته راغلله انټرسیکټ نه مې کلیک وکړلو اوس که څه ماز برخه یې پاتې شوله خو یې کوم رنګ یې راخوستلو د پوس کالر یې راخوستلو په دې کې بیا کوم کالر راخلي کراف کې آیلون د شیپ کالر کسې په دې نه کلیک وکړم امانس برخه یې پاتې شوله خو کوم شیپ نه پاتې شوله رنګ یې د پوس یوه پرانټ یوه نه پاتې شوله په دې کې فرق دغه دی چې د لون د کالر د اوس دا ځای کې په انټرسیکټ کېږي کراف کېږي بوده دوړه برخه هغې ته بېرته خو رنګ د کس غه نه وخلي شیپ نه کلیک وکړه وینې د یې سره سور کاله بل نه ژیړ نه یې وخوستو دا چې دا آوټلاین د آوټلاین نه مطلب چې دی دا اوس آوټلاین لري که نه د آوټلاین نه لري که زه دلته ورشم دوړو ته آوټلاین ورکړم آوټلاین مې تور ور کړلو که نه اوس لري که نه آوټلاین زه ورته وایم چې دا آوټلاین یې خالي پرېږده وینې مې سره خالي آوټلاین پاتې شولو د شیپس آوټلاین ته ویلی مې وو که نه سټروک آوټلاین زه بل چې دا ماینس بیک ده بیک نه هغې ته ورته ده که څه اوس دا مې په دې کې وچولو صحیح ده دې نه به اوس شي ماینس شي لاندې برخه که څه دې شیپ نه که څه دا شیپ که څه دومره راغلی دی د زیډ شیپ کې وینئ د کومه برخه راغلی ده بیک برخه به ترېنه ماینس شي که زه سلیکټ کړم اوس که څه پاته ته لګي ماینس بیک نه کلیک وکړه وینئ په دې ډول سره لاندې که شیپ که څه دغې نه منفي شو په پوس کې چې کېږي دلته که څه دا شیپ ترېنه منفي کېږي پریکټس به وکړه بیا خپل پوهېږي که څه په دې کې انتها کوم که څه اوس په د زیډ شیپ څه ده دا به دې نه ماینس کېږي که څه د پوس برانډ ته کلیک وکړه ماینس برانډ وینئ د پوس په د لاندې د بلې وخت کې چې کېږي دغه کې ماینس بیک لاندې شیپ دې نه منفي کېږي دې ډول سره د پات په انډر یې لګېږي صحیح ده چې شیپ سره هلته په کوم ځای کې مرج شي هغه ډیزاین کړلی شي بل ارینج ده دا به هم ته وایم دومره ګران نه ده صحیح ده که مو داسې شیپونه راخوستې وي شیپس ارینج دې په غږ کې یلی وي نورو پروګرامونو کې ورډ ایکسل کې به هم دی یلی وي ارینج روشن دې ته سره کم ته دا ډول کلر مې روشن سټار ته او دا مې سره کم ته کړل دا مې دا ډول کړلم دلته مې دا ډول رنګ ورکړل ښه که څه
اوس چې کوم شپ دی واړه کړی د هغه لاندې دی چې کوم دی دویان کړی د هغه دی پوسې نرسي وینې ته پته ته لګېږي که سوال ما ډر کړی د هغه دی پوسې نرسي ارینجمنټ د زه غواړم چې د سټار چې دی د ټولو لاندې دی لوړ شي رایټ کلیک په واکې د سټار نه سي نه دلته که ټرانسفورم ارینج ته وشي ارینج کې لومړنی چې دی برینګ ټو پرانډ ده برینګ ټو پرانډ نه مطلب دا دی د لاندې وینې دا دا سر شیپ چې دی د ټولو د پوسې وړم سلیکټ مې کړله لاندې شیپ او ارینج ته برینګ ټو پرانډ نه به کلیک وکړي ټولو پوسې راغلل که نه اوس کسه د سټار چې دی دا لاندې شین کالر ټولو لاندې شول که نه اوس زه غواړم چې دا چې وکړم یو سټپ یې مخته وړم د سټار نه دی د ټولو مخته د نرس بیا هغې پر چې وخلو برینګ فارورډ صحیح ده برینګ ټو پرانډ کې ټولو نه یې مخته که زه دنې کلیک وکړم ټولو شیفونو مخته یې وړلو د شینیو سټار نه مخته سور نه مخته وړلو ټولو د پوسې وي چې نرس څومره شیفونه وي هغې د پوسې پچوي او په پرانډ کې برینګ ټو فارورډ برینګ فارورډ نه مطلب چې دا یو سټپ یې مخته وړي که څه دا مې سلیکټ کړلو د سټار و سلیکټ دی که نه ټول نه دي سلیکټ وینې سټار سلیکټ دی زه غواړم چې خالي اسرا یې ونه دی پوسې شي بیا چې ووایم برینګ ټو پرانډ چې ونه څه مطلب ټولې د پوسې وړي او برینګ فارورډ یو سټپ یې غته وړي مخته وینې د اسرا یې ونه پوسې راغللو پته ته لګېږي همداس شانتې کرشم اوس د سوري چې دی ټولې لاندې دی زه غواړم چې ټولې د پوسې در وشي هرشا برینګ ټو پرانډ نه کلیک وکړه وینې اوس د سوري چې دی زه غواړم چې یو سټپ سټ ته لوړ شي سینډ ټو بیکورډ نه ټولو شو ته دی لوړ شي سیم بیکورډ نه مله یو سټپ دی شو ته لوړ شي د شنی والاندې در شي وینې شنی والاندې شو که نه شین پې پوسې شولو زه غواړم چې مثال د شینې چې دی ټولو شو ته یې ولګم هرشا سینډ ټو بیک نه کلیک وکړم ټولو لاندې لوړل که نه دې ته ارینجمنټ یې لګېږي صحیح ده نو مخ تر سي ډېر په دارد خوري دا باید زده وي چې سره کم ته ارینجمنټ وکړو څو شیفونه دې راخواستې دي مثال غلط دې ډرا کړل داسې دې راخو سټار دې راخوستلو او بیا دې چې وکړل لیپس ټولز دې راخوستلو غلطي دې نه وشوله صحیح ده اوس دې کالر متبدل کړلو دا زه اوس که څه ښه فکر وکړه اوس سټار یې دې ما سر وړم وړلی کېږي که څه یې دغې لاندې دی که څه داسې څومره حرکات ورکړم نرس یا دې په خاطر چې تا سټار یې پوسې وړې دې پره اول به سټار چې وکړې سلیکټ به کړي اوس که څه نه وړل سټار مې سلیکټ کړله یعنې غلط سي لاندې ده سټار په سلیکټ کې رایټ کلیک به په وکړې او ارینج ته به وروشئ برینګ ټو پرانډ نه به کلیک وکړئ صحیح ده راغللو که نه مخته وینې د ډول سره وړیکئ که داسې وړم الاینمنټ کې ورشئ الاینمنټ ته او چیرته به ورشئ الاین ته به ورشئ الاینمنټ دې راوستلو اوس دا غواړم چې کم الاین یې کړم سنټر ته وچ نو چې به وکړې سلیکټ به کړې دواړه ابجیکټ په سلیکټ کې او ورشئ دې مطابق د الاینمنټ خوري دا ابجیکټ وینې الاین ټو کی ابجیکټ دې ابجیکټ مطابق اوس دا کېږي دا میډل وهله او دا میډل وهله دا اوس مثلا سنټر ته شولو د ډول کړلی شي ارینجمنټ نه استفاده وکړي پریکټس په وکړه که څه دې نه باید ته پریکټس وکړې که شیپ داسې شیپونه راغلی نه یوازې چې خالي په شیپونه ترسره کړي کړلی شي چې مختلف ډول هغه نه دا وکړي عکسونه به موږ وروړو مختلف ډول آیکنز به وي هغه بیا تاسو ته وړې پوس وړې هغه ځینې کړلی شي دا ذکر وشم زه پالیګان رکټینګل ټولز وکړم او دلته به دا واچوم زه بیا یې دغه کړم دلته کسان اوس دا شیپ سره کړم دا دې ټولو دې پوسه دی که نه اخري مې دا راخوسته ټولو دې پوسه دی وینې زه یې کسې وړم نه ټولو دې پوسه پټوي یې زه غواړم چې دې ټولو شیپونو د لاندې دی لوړ شي رایټ لږ په وکړې ارینج ته به راشئ او چېرته سینډ ټو بیک د ټولو شو ته یې وړي صحیح ده شارټکټ یې کنټرول پلس سلامه او دا هغه ده کومه بریکېټ سلامه ده سینډ ټو بیک ټولو شو ته لوړلو وینې کسې زه یې اوس وړم ټولو شو ته که غواړئ چې د سټار چې دی ټولو شو ته یې نه وړم خالي تیسره یوه شو ته یې وړم رایټ کلیک او ارینج ته شه سینډ بیکورډ یو سټپ سر ته وړي
او send to back ټول شو ته وړي سي د send backward نه کلیک وکړه یو سټیپ سره تر سٹار ټول شو ته نه لوړلو اندا شنت کسه لون د شیف کسا ټول لون دی کنه پاته ته لګيږي د سٹار څه دی د سٹار اوس داغه دی بل یو دی لون دی کنه زغړن چې پوسټ دی وروړه د سره وای پوسټ شوی نه لون دی دا نور به رائټ کلیک په دني وکي او ارینج ته برشه او ارینج تا او چیرته bring to front bring forward یو سټیپ مخ ته وړل سي bring forward یو سټیپ مخ ته وړل کا bring to front د کلیک وکړلو د زیړ شیپ چې د ټولو مخ ته برشي bring to front اوس چې کلیک وکم bring to front نه چیرته سیدا ټولو مخ ته سي کا bring forward نه کلیک وکړل بیا شيږي یو سټیپ مخ ته سی وا شیپ نه پر مخ ته شي ویني کسې دی لوندې بل یو شیپ چې دا شدام سلیکټ کړلو کسې سلیکټ او چې مې کړلو ارینج برینګ فارورډ ویني آشنای وای پوسټ ورغلو کا برینګ ټو پران مې کړلو دې ټول دی پوسټ برسي دغه سه په سینډ ټو بیک نه سینډ بیکورډ مطلب چې یو سټیپ سره تاسو کا سینډ ټو بیک د کړلو د ټول شو تاسو سي دا دې ته ارینجمنت یې لګیږي ها ډېر مهم ټولز مونږ په لیسټر کې لري سي نو زه ته اوس یو لوګو ډیزاین کوم یا بل چې ډیزاین کوم پوسټر یا غانې ته معلوم پیږي سره کوم ته کوم زینه د سره کوم استعمال کول شي د روغستل کوم ځکه دی الاینمنت استعمال کول ډیسټریبیوشن ټولز او ټول د ذکر نو د کې د کوم ټول څه پوتې دا به وایو سي دا د کې ډېر مېلم دی وینه ټیکس دا د مهم نه دی وینه کسه یا لاین رخواله دا مزکه پر یاخې داسې لاینونه رخواله مثال په تور هغه پر یا مثال سپایرل ټولز په دې ډول سره ټولز رخواله دا څه په دارت خوري سي دا یو ته هم سي دا دې ته ټینشن ما کول مهم هم نه دی هوتا یا هم یو هم نه کېدل درس یې نه پر پاسه